سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د هرات د کوهستان ولسوال حاجي امیر په خپل دفتر کې ووژل شو. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد وایي نوموړی تېره ورځ نږدې 2:30 بجې په خپل دفتر کې د یو ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ویل کېږي په دې پیښه کې 2 نور کسان هم ټپیان شوي دي. 11 داعشیان په ننګرهار کې افغان ځواکونو ته تسلیم شول. په دغو کسانو کې چې 15 میرمنې او 4 ماشومان هم شامل دي تېره ورځ په نازیانو ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د ننګرهار د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا په یاده ولسوالۍ کې د داعش ضد عملیاتو په لړ کې په تېرو 40 ساعتونو کې 22 داعشیان هم وژل شوي دي. په کندوز کې د یو لړنښتو له امله څه باندې 40 طالبان وژل شوي او 25 نور یې ټپیان دي. د کندوز امنیه قمندان عبدالباقي نورستاني وایي په دې نښتو کې چې له تېرو 3 ورځو راهیسې د دشت چرچي او قلعه زال ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې روان دي، د هرې ډلې یو شمېر پټنځایونه هم له منځه تللي دي. د نوموړي په وینا په دې لړ کې دولتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. در ولسوالی قلعه زال و ولسوالی دشت چرچی مخالفین هجوم آورده بودند. نیروهای امنیتی و دفاعی ما توانستند که ضربات کوبنده در پیکرشان وارد نمودند. البته بیش از 40 نفر دشمن کشته و 25 نفر زخمی به جا گذاشت. له دې سره سم د بادغیس پر قادس ولسوالۍ د طالبانو په برید کې 14 بریدګر وژل شوي او 8 نور یې ټپیان دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان نقیب الله امیني وایي دغه پیښه تېره شپه هغه مهال رامنځته شوه چې څه باندې 800 طالبانو چې په لایزري دوربینونو سمبال وو د دغې ولسوالۍ پر کمربندي پوستو برید وکړ. د نوموړي په وینا په دې نښته کې 2 پولیسو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 3 نور پولیس او د ملي پوځ 8 سرتیري هم ټپیان شوي دي. طالبان مسلح در یک حمله گروهیشان بر پست‌های امنیتی ولسوالی قادس ولایت بادغیس هدف داشتند که کمربندهای امنیتی را شکسته این ولسوالی را تصرف کنند که خوشبختانه با مقاومت تند نیروهای امنیتی مواجه شده حملاتشان دفع سرانجام 13 طالب مسلح با شمول 3 فرمانده مشهور و 1 انجینیر ماینزادشان کشته و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند. که امریکا ضمانت ورکړي چې له افغانستان ووځي طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیاریږي. د مسکو په ناسته کې طالبانو پلاوي وایي په افغانستان کې د سولې یوازینۍ لاره د بهرنیو ځواکونو وتل دي، خو د ولسي جرګې غړي وایي د طالبانو خبره شعاري ده او دوی د سولې لپاره اراده نه لري. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.